د زړه په درد باندې چې مینه کې اخته شي سړی چې ښه په زوره زوره وژاړي دمه شي سړی دا خپل زړه مې لکه خپل بیرغ خوښېږي په کې لمر په عبادت مانځه ولاړ دی او راجوخت شي پر شونډې د ثواب لپاره ږدمه چا جوړه ده د ښکلي مخ سرمن په بیرغونو ډېر او روان یم دا د سپینې خولګۍ شرط خو د ګټمه لمبې پورې کومه د دښمن په بیرغونو اصلي موږ که غواړو چې دغه یو بل ته نږدې شو نو دا همدغه ادبي بنډارونه دي ځکه ادبي بنډارونه دي زموږ شعر ته هغه نویوالی او هغې ته انرژي ورکوي ځکه موږ په دې لار څوک را روان دی غږ راوکړه څوک مې سترګو کې اوبه ولاړ دی چې د کورو لوښي خرڅلاو ته په سړک کې ښې په سرکاري سړک راتلم بار بار مې ډېر ژړلي بابرزی صاحب هر شاعر شعر ته د یوې زاویې ګوري نو ستاسو په اند شعر یعنې ستاسو شاعر یعنې څه زویه که ډېرو شپو ته ځې نن شپه دمه پاتې شه مور مې سلګۍ کېده او پلار مې ډېر ژړلي د څلور خوا ګاونډی و د ځواب نه یو رانه ګټه اوس د سینه او د غره غواړي نو هغه چاپېریال تومنه هم باید په شعر کې او خو بس الهي ورکړه دا ځکه ما چې ګورې بابرزی بیا د نړۍ هر کونج کې وخت تېرېږي د ننګرهار په سوري لمر چې اموخته شي سړی بابرزی بیا د نړۍ هر یو کونج کې وخت تېرېږي د ننګرهار او د خوست په سوري لمر چې اموخته شي سړی دې وروسته به زموږ پر ټولنیزو صفحو له شاعرانو سره هره مرکه او شعریز بنډار د اغلې ډیوا پتنګ په مالي لګښت تاسو ته وړاندې کیږي بابرزی صاحب شاعر وایي چې زړه ولې خورې قربان پام دې په بله واړوه قرار کښېنه یو پښه دې په بله واړوه ډېر ښه او که زهر وي زمزم وي که اوبه وي د انګور څه ماله راکړه ژونده څه هغه له واړوه او چې زه بار بار مه وایه چې زم چې زه لاړه شه خدای دې له کابله واړوه د شاعرانو د پاڼې او همداشان یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ملال او غزیانو ستړي مه شئ هیله ده تمه ده تاسو ټول به ښه وئ جوړ به وئ او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ قدرمندو دا هغه خوست نه کابل ته راغلی یم چېرته چې زموږ مشر شاعر استاد شاعر بابرزی صاحب اوسېږي دلته مې را پیدا کړو زما په خوا کې ناستی زه ډېر خوشبخته یم چې بابرزي صاحب سره په خوا کې ناست یم او دی غزل راته وایي نو تاسو هم زموږ سره دغه خپرونه تر پایه وګورئ او د بابرزي صاحب نه څو ښایسته ښایسته غزلونه او کوشش کوو چې یو څو پوښتنې ترې وکړو نو بابرزی صاحب زموږ د شاعرانو د په دغه ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړی مه شئ لومړی خو تاسو ته دغه د شاعرانو دیره چې ده تاسو خو به ډېر پیاوړي نوموتلي شاعران په دې دیره کې میلمانه شوي هغو سره به مرکې کړي او موږ دپاره سپین سترګي ده چې اوس څه ویو خو بس دا ژبه او په دغه ادب باید داسې شي چې ټولو برخو ته باید ځانګړی شي او ټولو ډګرونو ته وغورځول شي نو موږ هم تاسو ته ښه راغلاست یو دغه د دې خپرونې د دغه د شاعرانو د دیرې دغه دیره که سړی نوم اخلي که جومات اخلي نو دا زموږ د افغانانو د تهذیب د زده کولو لومړی ځای همدغه دی ځکه دغه دیره چې نوم واخلي نو سړی بس وایي چې یاره زه هر څه لرمه په دنیا کې ځان ډېر شتمن احساسوي نو تاسو ته ښه راغلاست وایم قدمونه مو راستړي کړه او په رښتیا هم داسې ده چې دغه ژبې ته سړی خدمت کوي نو همدغسې ستونزې باید وګالي لاړ شي لرې لرې مزلونه وکړي سیل و سفر وکړي نو هغه هر څه چې سړی ډېر ستړی شي هغې کې ډېر خواږئ هغه ځکه دا ژوند تاسو ته به مختلفې خاطرې به هم در سره ملګري کېږي داسې چې سړی د لرې نه راشي د خوست نه حرکت راکوي کابل ته راځي او دا ژوند هم د خاطرو لیک دی ځکه هر څه چې په دا مخه درځي په مخه یې ګورې بیا لوګر راځي بیا د تیرې کنډو راځي پکتیا راځي نو دا ګورې ډېر سره سړي ته سترګو کېږي خو چې تاسو راغلي یاستئ دغه د افغانستان حالات هم لږ بدل شوي دي ډېر خلک د افغانستان چې دي ناهیلي دي خو موږ او شاعران باید شاعر چې دی داسې دی هیلهمند انسان دی هوډمن انسان دی ډاډمن انسان دی موږ باید خلکو ته ډاډ ورکړو ډېر خلک ناهیلي هم نه کړو او دا شاعري چې د هغه هم صحیح ده هغې کې به دا زموږ د ختیځه شاعري چې ده که دې کې وګورې نو ډېر هغې کې جدایي ده بېلتون دی فریاد دی محرومیتونه دي
او د غرب او د لویدیځ شاعرۍ کې بیا دا شیونه نشته. نو دغه محرومیتونه او ډېر خلک بې برخې وي پکې، د هغو باید یو تصویر د هغوی د ژوند تصویر په دې شاعرۍ کې باید وګوري. بابرزی صاحب هغه زموږ استاد شاعر کاروان صاحب لیکي چې اننګي دومره سره په څه سبب دی عجیبه ده جنتونه په غضب دي او ستا باڼه مې د زړه جیب کې وهي ګوتې لکه شوخ ماشومان څومره بې ادب دي او د ریا زاهدان سپي د دوزخونو شاعران خو شاګردان د ښکلي رب دي. نو ښه دی چې تاسو د کاروان صاحب د پیغام سره راغلي یاستئ. کاروان صاحب زموږ مشر شاعر دی، هغه نوښتګر شاعر دی. کاروان صاحب زموږ دغه د پښتو ادب دپاره یو بنسټ دی. د دې بنسټ له برکته موږ ډېر څه کولی شو او ډېر څه موږ کړي دي. حتی موږ ته هغه لیدلوری تګلوری هغه زموږ شاعري په یو لوري روانه کړې ده او زموږ په شاعرۍ کې چې ورځ تر ورځ هغه نوی والی سړی ګوري نو هغه د کاروان صاحب د شاعرۍ برکت دی. په هغې کې ځکه د هغې په شاعرۍ کې هم د کلي انځور دی، هم د کلي تصویر دی، هم د ښار تصویر دی. ځکه د پکتیا د غرونو هغه ښکلی یې راوړې ده دلته کابل کې او د کابل تمدن او د دې ښارونو تمدن یې وړی پکتیا ته. نو ډېر نوښت پکې دی او موږ هم په هماغې لاره روان یو. تاسو ځوانان هستئ، موږ نه ما او کاروان صاحب او نور دوستان چې دي موږ بس لږ لږ سپینګیري شوي بوډا شوي یو. موږ نه روانه ده او تاسو ته را روانه ده. اورې بابرزی صاحب تاسو زموږ ویاړ یاستئ، موږ ویاړو. ما مخکې م خبره وکړه چې زه ډېر خوشبخته یم چې تا سره په څنګ کې ناست یم او ستا د خوږې خبرې اورم. نو بابرزی صاحب راځو په دې لومړیو کې یو غزل در څخه اورو بیا به مخکې ځو. او دغه شاعر چې دی که سړی وغواړي چې په خپله زمانه کې پاتې شي نو د خپلې زمانې تاسو ځوانان خو دلته چې ګورم دلته ما سره است دی اوس دغه د شاعرانو د ادبي دیرې د شاعرانو د دیرې نو ځکه دغه شاعران که شاعر غواړي چې په خپله زمانه کې پاتې شي هغه د وخت نوې خبرې باید وکړي، د خپلې زمانې د ارزښتونو نوې خبرې د دې سره نو موږ هم نوې نوې خبرې م شته دی. زه دغه پرون چې دی بعضې شعرونه وو ځکه دغه هنر که موږ ویو نو دا باید داسې چې دې کې ټولو برخه وي. ځکه که د شعر غواړو چې د شعر حق ادا شي نو هغه ښه سندرغاړی لکه زموږ لطیف ننګرهاری دی، بریالی صمدي دی، ګلزار علم صاحب دی، همداسې جاوید امرخیل دی. په دې ورځو کې زه ورسره په تماس کې یم. نعیم توری دی ما سره په دغه 2 ورځو کې اړیکو کې دي. خدای لمبر یې به تعالی هم در کوم او هغوی سره هم ډېرې نوې نوې خبرې دي. دغه د زړه غوټې به تاسو سره پرانیزي. ځکه ما پرون هغه ننګرهاری صاحب لطیف ننګرهاری چې زموږ د هېواد ډېر نامتو ډېر د همیشه په خپلو ترانو کې که امرخیل صاحب دی که بریالی صمدي دی که دغه نور نوې سندرغاړي دي نو دوی همیشه د خپل هېواد دغه سرلوړي په درنو ټکو یاده کړې ده. یوه ترانه وه اول خو دې دپاره مې یو دغه کړی و چې د نړۍ دروغجنه سیاستونه د نړۍ دروغجنه سیاستونه له دې وران افغانستانه نور څه غواړي. د نړۍ دروغجنه سیاستونه له دې وران افغانستانه نور څه غواړي. یو د خاورې نه شړو د بل پلار ده، یو د خاورې نه شړو د بل پلار ده. ښه په زوره ژړاګانې مې زړه غواړي او د سپین غره او د پامیر د هسکس غرونه د سپین غره او د پامیر د هسکس غرونه هضمول د دې وطن لویه خوله غواړي. ډېر خراب یاورو او د سپین غره او د پامیر د هسکس غرونه هضمول د دې وطن لویه خوله غواړي. د کابل په زلفو مه ځانګره کې به دا ټالونه خلاصونه پاخه غواړي. د څلور خوا ګاونډیو د ځواب نه یو رانه ګټه اوس د سینه او د غره غواړي. او هغه خلک بل رنګه جنتیان وي چې دې خاورې ته دعا په مانځه غواړي، چې دې خاورې ته دعا په مانځه غواړي. نو دې پسې یو نظم و پاچا صاحب چې هغه لطیف ننګرهاری په دې اوس وخت کې ناشتر صاحب ورته کمپوز جوړوي او یو تلپاتې غواړم چې یو تلپاتې ترانه شي. ځکه په دې کې زموږ د خلکو دغه د نوي ژوند تصویر دی، دغه جدایي او جلا وطني او دا شی دی چې په دې کې د افغانستان ما یو ماشوم ولیده. دا یوه خاطره ده زما چې هغه د کور لوښي سړی راوباسي سړک په غاړه خرڅوي خو یو ماشوم خپله زانګو نیولې ده چې دا رانه مه وړه خرڅ مه وړه که نه چې هغې ته ولاړ دی او دا زانګو باندې منګلې خښ کړي دي چې او دا ماشوم وچه ډوډۍ لاس کې ده چې خدایه زه د یوې لویې جغرافیه خاورې څښتن یم خو کومه دی
نو دې ته ما یو نظم یا ترانه دغه کړې ده چې بخښنه غواړم که لږ نیمګړتیا ورکړې د یاد نه شعر هم سخته خبره ده خو دا د خلکو امانت دی باید خلکو ته ورسیږي او زه د یوې لویې جغرافیا خاورې څښتن ومه زه د یوې لویې جغرافیا خاورې څښتن ومه زه د یو خپلواک افغانستان په نوم وطن ومه زه د یوې لویې جغرافیا خاورې څښتن ومه زه د یو خپلواک افغانستان په نوم وطن ومه دا نړۍ دروغجنه وه که زه به دروغجن ومه زه د یوې لویې جغرافیا خاورې څښتن ومه زه د یو خپلواک افغانستان په نوم وطن ومه دا نړۍ دروغجنه وه که زه به دروغجن ومه زه د یوې لویې جغرافیا خاورې څښتن ومه ډېر عالي وه زه افغانستان خو د پیغور او ماتې ځای نه وم زه افغانستان خو د پیغور او ماتې ځای نه وم زه خو د شمال او د جنوب په نوم پردی نه وم زه د دې باتور ملت په سترګو کې اغزی نه وم زه خو د جنوب او د شمال په نوم پردی نه وم او زه خو د شمال او د جنوب په نوم پردی نه وم زه افغانستان خو د پیغور او ماتې ځای نه وم زه د دې باتور ملت په سترګو کې اغزی نه وم او زه خو د جمال او د جلال غازي مسکن ومه زه د یوې لویې جغرافیا خاورې څښتن ومه زه د یو خپلواک افغانستان په نوم وطن ومه دا نړۍ دروغجنه وه که زه به دروغجن ومه ما ته خپل بیرغ او خپلواکي سترګو ته ودرېږي ما ته خپل بیرغ او خپلواکي سترګو ته ودرېږي ما ته د دې خاورې سرلوړي سترګو ته ودرېږي ما ته خپل اتلولي سترګو ته ودرېږي ما ته خپل اتلولي سترګو ته ودرېږي او زه په خپل تاریخ کې د پرون په شان نن ومه زه د یوې لویې جغرافیا خاورې څښتن ومه ډېر عالي او څومره درته وژاړم وطنه ژړېدلی یم څومره درته وژاړم وطنه ژړېدلی یم هر چا د لالونو خزانو په نوم لوټلی یم او زه خو د خپل غرور او د سیالۍ نه تل لوېدلی یم زه د خپل غرور او د سیالۍ نه تل لوېدلی یم او تل به خپل هېواد کې بابرزیه زه پتمن ومه زه د یوې لویې جغرافیا خاورې څښتن ومه زه د یو خپلواک افغانستان په نوم وطن ومه دا نړۍ دروغجنه وه که زه به دروغجن ومه دا نړۍ دروغجنه وه که زه به دروغجن ومه نو دې کې ما داسې کړي و چې یو بیت مالداب بیا پکې آزاد هغه د شعر په منځ کې دغه کېږي چې او نور به چاته نه وایو دا خاوره خزانې دي او لالونه دي نور به چاته نه وایو دا خاوره خزانې دي او لالونه دي کاڼي یاقوت د جګدلک دي معدنونه دي سره زر سیندونه او طلایم غرونه دي نور به چاته نه وایو دا خاوره خزانې دي او لالونه دي ژوند به دې ناهیلی وي ماشې لاندې به شپې کوي ژوند به دې ناهیلی وي ماشې لاندې به شپې کوي بس ټول عمر به ناستې په دې خاوره به پیارې کوي ټول عمر به ناستې په دې خاوره به پیارې کوي زه د یوې لویې جغرافیا خاورې څښتن ومه زه د یو خپلواک افغانستان په نوم وطن ومه دا نړۍ دروغجنه وه که زه به دروغجن ومه دا نړۍ دروغجنه وه که زه به دروغجن ومه ډېر عالي بابرزی صاحب وه بابرزی صاحب مشاعرو غونډو کې هم برخه اخلی او یا نه اصلي موږ که غواړو چې دغه یو بل ته نږدې شو نو دا همدغه ادبي بنډارونه دي ځکه ادبي بنډارونه دي زموږ شعر ته هغه نویوالی او هغې ته انرژي ورکوي ځکه موږ همیشه باید یو بل ته که د خوست ملګري دي که موږ لیدلي دي که د ننګرهار دي که د هرات دي که د بلخ دي که د هر دي دا همیشه موږ په ادبي بنډارونو باید یو بل ته نږدې شو سره او ادبي بنډارونه هم زموږ شاعري چې ده غوړېدلې ده همدې ادبي بنډارونو له برکته غوړېدلې ده ځکه موږ هغه که موږ ووایو د شعر وضعیت ښه شوی دی خراب شوی دی په ښه لور روان دی خو د همدې ادبي بنډارونه ډېر شوي دي ځکه د شعر وضعیت داسې شوی دی چې نیټ ته داخل دی کمرې ته داخل دی دا نن چې ما ورته ناست دي فیسبوک ته داخل دی ادبي بنډارونه چې دي نو هغه حتما په شاعرۍ کې نویوالی راځي ځکه لیده کاته وشي د شاعرانو هغه تجربې سره شریکې کړي د زړه دردونه سره شریک کړي او یو د نویوالی راځي په شاعرۍ کې بالکل بابرزی صاحب هر شاعر شعر ته د یوې زاویې ګوري نو ستاسو په اند شعر یعنې ستاسو شاعر یعنې څوک
ځکه دغه که زه وایم چې شعر تعریف کا نو نه شاعر چا تعریف کړی دی او نه شعر چا تعریف کړی دی ځکه همیشه دا د نویوالي د نوښت د پرمختګ حالت کې دی شعر ځکه موږ همیشه باید یو محدود یو چوکاټي تعریف ورته باید ونه لرو خو شعر که زه ګورم ځکه شعر د شاعر د تصور یوه تصویر شوې خبره ده د شعر داسې دی چې دغه د فکر او د خیال د پیوستون یوه سټه ده ځکه د چاپېریال دغه چاپېریال چې ما ګورو د دې د چاپېریال د پیښو د بیان یوه هنداره ده د ژوند یوه سندریزه هنداره ده شعر چې دی زما د سترګو هغه څڅېدلې اوښکه ده که درته ووایم نو شعر بس دغه دی چې یو چوکاټي تعریف ورته سړی ونه لري او نه شاعر ده ځکه شاعر هم چا نه تعریف کړی او شعر هم به یې تعریف نه شي همیشه پرمختګ دی په شعر کې ډېر نوی والی راغلی شعر ابرزی صاحب شعر ریاضت دی او که الهي ورکړه ده شعر داسې دی چې یو غواړي زما په شاعرۍ کې یا ستا په شاعرۍ کې هغه الهي ورکړه به ځکه یې چې زه غواړم چې ولې زه کم کله چې ما ګوري خو یوه کله غواړي سړی چې هغه شاعري ژوره شي د هغې دپاره یو ژوره مطالعه هم پکار ده سړی ځکه دا خپله شاعري ګورم زه د شینوارو د سپین غره په لمنه کې پروت یم هلته نو ما دا د شعر خوټېدلې چینه چې دا لکه هغه رڼه چینه داسې مې د سپین غر په غره کې لمنه کې موندلې ده نو هغه چاپېریال تومنه هم باید په شعر کې او خو بس الهي ورکړه دا ځکه ما چې ګوري هغه د جومات زده کړې ما کولې نو هغه ګلستان بوستان دغه زما یو استاد و زه به ناست وم دغه بروزو باندې چې دا بروزې به یې راوړې د دې بروزو د غره بروزې به وي نو په هماغه جومات نه زما د شعر هغه دغه جوړه شوې ده نو بیا زه داسې فکر کوم چې بس الهي ورکړه ما ته ما موندلې ده ماشاءالله اوس وخت کې خو تاسو بیخي ښه روان یې ډېرو ښه هنرمندانو او سندرغاړو ستاسو شعرونه ویلي دي په خپل غږ کې نو بابرزی صاحب کلم تاسو په فرمایش شعر لیکلی او یا کوم چا درته ویلي وي چې بابرزی صاحب ټوله کیسه یې درته کړې وي چې په دې باندې یو راته غزل ولیکه شعر راته ولیکه نظم راته جوړ کړه نو تاسو کله فرمایش چې جوړ کړي دي ورته په شعر کې داسې دی چې دغه فرمایش عمومي کله زموږ په دا غونډو کې ادبي ناستو کې بنډارونو کې کله داسې کېږي چې یو وایي داسې وکړه داسې مه کوه دا د ژبې سره زیاتی دی ځکه شعر هغې دپاره سړی یو محدودیت وضع کول چې زه راځه یوازې شعر لیکه خو یا نثر لیکه او دغه مه لیکه شعر مه لیکه دا د ژبې سره زیاتی دی یعنې فرمایش په شعر کې نه دی ولې کله دغه زموږ ټولنه زموږ د په عقیدو جوړه ټولنه ده سنتي ټولنه ده کله داسې کېږي یو ماشوم دی په کور کې د یو ماشوم دپاره یو شعر لیکي ځکه ماشوم چې دی دغه پلار د کور واکمن استازی دی د هغې دپاره یا د مکتب دپاره یا د نورو دپاره دا کېږي کله سړی جوړوي ځکه تاریخي ملي ورځې راځي سړی د دې دپاره ته یو تاریخي ولري د افغانستان د خپلواکۍ ورځ راځي دې لپاره مجبور یو څه په نظر د معرف دپاره چې د انسان د ژوند بنسټ جوړوي دغه معرف دا پوهنه نو د هغې دپاره مجبور ته جوړ کړي یو ماشوم ځکه موږ دغه کورنۍ شخړې نور څه ولې یو ماشوم چې دی د هغې د مکتب نه بې برخې کېږي د کورنیو شخړو نه د هغې په مخ د مکتب دروازې تړل کېږي نو دا دې وخت کې تا سره یو سوژه جوړېږي یو نو دا به فرمایشي نه وي خو زه نه غواړم چې داسې فرمایشي شعر دا کې خو د افغانستان حالاتو لپاره کله کېږي ځکه د خپلو خلکو ځکه دغه ولس چې دی ولس موږ ته د پاللو په تمه دی په شعر کې که ولس پالې نو حتما سړي نه فرمایشي شعرونه راځي ځکه ته مجبوري دغه اوس وخت کې د ولس تصویرونه پکې دغه کې ځکه ما یو شعر و د هغې باندې پرون مې دا کړی او بخښنه غواړم افغانستان ستا په حال مې دا وار ډېر ژړلي افغانستان ستا په حال مې دا وار ډېر ژړلي یاران چې یو رانتلو په لار مې ډېر ژړلي اورې افغانستان ستا په حال مې دا وار ډېر ژړلي یاران چې یو رانه لاړ په لار مې ډېر ژړلي زویه که ډېرو شپو ته ځې نن شپه دمه پاتې شه زویه که ډېرو شپو ته ځې نن شپه دمه پاتې شه مور مې سلګۍ کېده او پلار مې ډېر ژړلي
او چې د کورو لوښي خرڅلاو ته په سره کې خي وو چې د کورو لوښي خرڅلاو ته په سره کې خي وو په سرکاري سړک راتلم بار بار مې ډېر ژړلي افغانستان ستا په حال مې دا وار ډېر ژړلي او زویه که ډېرو شپو ته ځې نن شپه دمه پاتې شه مور مې سلګۍ کېده او پلار مې ډېر ژړلي د دې بدرنګ پیغوره سړی نه خلاصېږي د دې بدرنګ پیغوره سړی نه خلاصېږي ټول عمر ژونده په لمبو انګار مې ډېر ژړلي بس همیشه موږ پیغورونه دي او بس جنګونه دي دا شی دی د دې بدرنګ پیغوره سړی نه خلاصېږي او ناهیلی ژونده په لمبو انګار مې ډېر ژړلي او څه پردي پال شو د څادر او لوپټې سوداګر څه پردي پال شو د څادر او لوپټې سوداګر ما په ملال او ناهید مزار مې ډېر ژړلي اورې او بل م دی چې د کابلۍ آب و هوا نه ولا ډېر شرمېدم د کابلۍ آب و هوا نه ولا ډېر شرمېدم او د خپل وطن په بېوسۍ روزګار مې ډېر ژړلي د خپل وطن په بېوسۍ روزګار مې ډېر ژړلي او بابرزی ښار ته له غریبې ورځې نه راوځم بابرزی ښار ته له غریبې ورځې نه راوځم او ستا د سندرو په بېشوره ښار مې ډېر ژړلي نن د سندرو په بېشوره ښار مې ډېر ژړلي ستا د کوڅو خالی بنډار مې ډېر ژړلي افغانستان ستا په حال مې دا وار ډېر ژړلي یاران چې یو رانتلو په لار مې ډېر ژړلي ډېر ښه دی بابرزی صاحب ډېر عالي دی بابرزی صاحب نوي شاعرانو لپاره څه پیغام لري یعنې دوی څنګه کولی شي چې ښه شاعري وکړي او شعر یې پر خلکو اغېز وکړي ځکه دا ځان ته اجازه ورنه کومه پاچا صاحب ځکه ما مخکې تا ته د خبرو په دغه کې چې ځوانان چې دي موږ نه ډېر پیاوړي دي ځکه دوی د خپلې زمانې د ارزښتونو نوې خبرې دوی سره دي او نوې خبرې چې ورسره دي نو هغه حتما د وخت خبرې دي د دې زمانې خبرې دي او نو شاعران حتما ځکه د شعر کې هغه دوه ارزښتونه دي که موږ یو د شعر ښکلا ده دغه ښکلا که سړی تعریف کوي نو دغه د سینګار په واسطه باندې نه ده خو د خپل چاپېریال درک دی د طبیعت درک دی نو ځکه په شاعرۍ کې هغه دوه ارزښتونه مهم دي چې هغه د شعر ښکلا ده که ښکلا ده د شعر تعریفوي سړی چې هغه د شعر منځپانګه ده او د شعر هغه جوړښت دی چې دغه باید ډېر په پام کې ونیسي د شعر دپاره چې کومه موضوع ټاکي ځکه ټولنیزه موضوع ټاکي د شعر دپاره هغه باید په دې باندې وارزي چې آیا شعر شي که نه شي بیا ښه ځانګړتیا د شعر دا ده چې په شعر باندې خپله کره کتونکی شي سړی ځکه نو سړی دغه د بې ګډوډۍ مخه هم نیول کېږي او بیا لکه سړی خپله د شي لکه نکات کره کتونکی ځکه هغه شعر چې څوک اوري هغه بل سړی دی شعر چې څوک جوړوي هغه بل سړی دی خو نقاد ورته بیا هغه اصلي څېره ټاکي نو ته که خپل شعر راواخلې او هغې باندې خپله کره کتنه وکړي 2 ورځې وروسته 1 میاشت وروسته نو هغه تا ته هغه نیمګړتیاوې په ګوته کېږي چې دې کې دغه نیمګړتیاوې دي نو ښه خبره دا ده چې شعر دپاره ښه موضوع دغه کې د شعر هغه محتوا ورته وي او د شعر شاعران زموږ ځوانان باید په شعر کې په هغه څه باندې فکر وکړي چې زموږ خلکو ته ښه راتلونکی جوړه کړي بابرزی صاحب ملګرو د زموږ څخه بار بار غوښتنه کوله چې تاسو لاړ شئ بابرزی صاحب را پیدا کړئ نو ما مخکې هم خبره وکړه چې زه ډېر خوشبخته یم چې نن تاسو سره ناست یم او غواړم چې خبرې خو ولا ډېرې درنه واورم ځکه چې خبرې دي د غزلو خواږه دي او غزل دي بیا د خبرو خواږه دي نومان هم پکې ورکه شوه او زموږ کمرمین ملګری وایي چې بابرزی صاحب نه غزل واوره نو بابرزی صاحب مینوال غزل به ډېر درته دغه کړم ځکه دغه خوند به وکړي دا زموږ د پکتیا ورونه چې ګورې زیاتره دغه مسافر دي په دوبۍ کې او په دې ځای کې خو کله کله د اختر شپې راشي د جمعې شپې راشي سړی دغه کېږي چې وایي زه چې ستوني کې سلګۍ ژوند ساتم زه چې ستوني کې سلګۍ ژوند ساتم یو سړی مې په پرهر د زړه ولاړ دی زه چې ستوني کې سلګۍ ژوند ساتم یو سړی مې په پرهر د زړه ولاړ دی په دې لار څوک را روان دی غږ راوکړه په دې لار څوک را روان دی غږ راوکړه
څوک مې سترګو کې اوبه اوبه ولاړ دی په دې لار څوک را روان دی غږ راوکه او څوک مې سترګو کې اوبه اوبه ولاړ دی ما ته هم د جمعې شپه ده څوک یادېږي ما ته هم یو مسافر په وره ولاړ دی او د ګلونو او رنګونو زړونه مات دي هلته ستوری د میزان په غره ولاړ دی د میزان ستوری چې راوخېږي نو ګلونه هم مړاوي کېږي هر څوک د ګلونو او رنګونو زړونه مات دي هلته ستوری د میزان په غره ولاړ دی او دا بیت مې ډېر خوښېږي چې دا خپل زړه مې لکه خپل بیرغ خوښېږي دا خپل زړه مې لکه خپل بیرغ خوښېږي په کې لمر په عبادت مانځه ولاړ دی دا خپل زړه مې لکه خپل بیرغ خوښېږي په کې لمر په عبادت مانځه ولاړ دی د زلمي چې د مورکۍ لاسونه ښکل کړه لکه غر په دعاګانو شته ولاړ دی لکه غر په د زلمي چې د مورکۍ لاسونه ښکل کړه لکه غر په دعاګانو شته ولاړ دی لکه غر په دعاګانو شته ولاړ دی او د جانان په ښکلو سترګو د جانان په ښکلو سترګو کې څه کمی دی دا نو بخښنه غواړم چې لږ چیرې او بابرزی پکې رانجه ولاړ دی ځکه دا سترګې چې دي په همدې باندې بس ښکلي دي چې هېڅ کمی پکې نشته چې بابرزی پکې رانجه ولاړ دی بل غزل دی چې د زړه په درد باندې چې مینه کې اخته شي سړی د زړه په درد باندې چې مینه کې اخته شي سړی بس چې ښه په زوره زوره وژاړي دمه شي سړی د زړه په درد باندې چې مینه کې اخته شي سړی چې ښه په زوره زوره وژاړي دمه شي سړی یوې خبرې ته تمام ورځ خوشحال وي سړی یوې خبرې ته تمام ورځ خوشحال وي سړی خو یوې خبرې ته تمام ورځ خفه شي سړی یوې خبرې ته تمام ورځ خوشحال وي سړی یوې خبرې ته تمام ورځ خفه شي سړی د مینې یو امتحان د سړي ملا ماتوي لکه دیوال د لمدو خټو په بانه شي سړی او نور څوک که ووایي چې نه راځو ورځه مړه خپل کار به کوي نور څوک که ووایي چې نه راځم ورځه مړه خپل کار به کوي چې یو جانان ووایي نه راځم لمبه شي سړی چې یو جانان ووایي نه راځم لمبه شي سړی بابرزی بیا د دنیا هر یو کنج کې وخت تیریږي بابرزی بیا د نړۍ هر یو کنج کې وخت تیریږي د ننګرهار په سوري لمر چې اموخته شي سړی بابرزی بیا د نړۍ هر یو کنج کې وخت تیریږي د ننګرهار او د خوست په سوري لمر چې اموخته شي سړی ډېر عالي دی بابرزی صاحب هغه د کوزې پښتونخوا یو شاعر وایي چې د غیرتي پښتون جلال ته سجده کړې دا وخت به منې زما کمال ته سجده کړې ده ډېر ښه ډېر ښه او خال د جبین یې د سجدې په ځای کې ولګېده دا جینۍ لمونځ کوي که خال ته یې سجده کړې او زه چړېدمه په دیوال باندې مې سر ایښی و کلي کې شور شو چې دیوال ته یې سجده کړې ده ډېر ښه ډېر ښه بابرزی صاحب ستا څخه یې اورم بس وی ځواني چې په چاګرانه وي هندارې ته ډېر ګوري ځواني چې په چاګرانه وي هندارې ته ډېر ګوري دیدن چې د چا زړه غواړي نو لارې ته ډېر ګوري دا ښکلي په ځوانۍ کې دومره ولې په هوازي او دا خاورې خلک خو دې خاورې ته ډېر ګوري یو بل غزلم دا بیا ور بابرزی صاحب ځواني او ځواني چې په چاګرانه وي هندارې ته ډېر ګوري دیدن چې د چا زړه غواړي نو لارې ته ډېر ګوري او دا ښکلي په ځوانۍ کې دومره ولې په هوازي دا خاورې خلک خو دې خاورې ته ډېر ګوري او بل غزل هم دی چې وی په ځان به لمر ومه په ځان به لمر ومه دا ستا په سر به سوری ومه په ځان به لمر ومه دا ستا په سر به سوری ومه د سترګو توره ستا په هر نظر به سوری ومه او چا چې زما بیرغ نیولی د سینې پورې و چا چې زما بیرغ نیولی د سینې پورې و د کرښې دواړه خوا په کوزه او بر به سوری ومه چا چې د ګلو لو کاوه په لارې نه ورتلمه چا چې د ګلو لو کاوه په لارې نه ورتلمه چا چې د ګلو کر کاوه په کر به یې سوری ومه او لکه د ستورو تورو شپو به تختولی ومه په تا به ورځ ګرځېدم په غر به م سوری ومه بابرزی ته د شاعرۍ نه مخکې داسې څوک وي بابرزی ته د شاعرۍ نه مخکې داسې څوک وي
د ښوونځي بام هم د جومات په ور بسوری وم واه په ځان به لمر ومه دا ستا په سر بسوری ومه د سترګو توره ستا په هر نظر بسوری ومه او چا چې زما بیرغ نیولی د سینې پورې و د کرښې دواړه خوا په کوزه او بر بسوری ومه چا چې زما بیرغ نیولی د سینې پورې و د کرښې دواړه خوا په کوزه او بر بسوری ومه. ډېر عالي دی بابرزی صاحب. ما خپل وجود قربان که د وطن په بیرغونو راپټ مې کړی سوری سوری بدن په بیرغونو ډېر ښه او راجوخ دې شي پر شونډې د ثواب لپاره ږدمه چا جوړه ده د ښکلي مخ سرمن په بیرغونو ډېر ښه او روان یم دا د سپینې خولګۍ شرط خو د ګټمه لمبې پورې کومه د دښمن په بیرغونو. بابرزی صاحب ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ چې موږ ته وخت راکړه ډېره زیاته مننه. زړه خو مې غواړي چې تر ماښام هم در سره کښېنم خو دا چې د خپرونې وخت ته ګورو نو مخ په خلاصېدو دی ارمان صاحب ځکه دغه غږ دی شاعر چې دی روان غږ دی شاعر په دغه ټولنه کې یو غږ دی نن په ما باندې غږ راشوی او دلته رالمه او د ارمان صاحب نه ډېره مننه کوم نورو ملګرو نه شینواري صاحب نه